همدارنګه د شیرخان بندر څخه تر کندوزه پورې 15 کیلومتره هغه لاین 110 کیلو وولټ لاین چې ډېر زوړ و، ستونزې یې درلودې او برېښنا یې په سم ډول سره په هغه ډول چې څنګه مناسب ونه سوې انتقالولی، هغه لاین موږ پوره مکمل بدل کړ، نوی لاین مو واچو چې اوس په دې برخه کې الحمدلله هغه ستونزې نشته. همدارنګه په شبرغان کې 2 نوي لینونه چې احمدزی صاحب په دې هکله بیا وضاحت ورکړي هغه هم تمدید سوي دي چې په لسګونه کیلومتره اوږدوالي باندې چې موږ به وکولی سو چې شبرغان په ولایت کې چې کوم تولیدي توربینونه لرو د ګاز د برخې هغه د شبرغان او فاریاب ولسونو ته برېښنا ورڅخه ورکړو. همدارنګه د مخکې ما یادونه وکړه د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ بند چې په هغه باندې هم کار روان ده او د برېښنا شرکت له لوري څخه یې کارونه پر مخ ځي. تقریبا 80 سلنه کارونه یې بشپړ سوي دي چې له تکمیلېدو سره به یې 4000 کورنیو ته موږ برېښنا ورسو او کار اوس هم پرې روان ده. د ګرشک په ولسوالۍ کې موږ 2 توربینونه باید دلته نصب وی چې په تقریبا تر 4 میګا واټه 5 میګا واټه د هغه ظرفیت ده، خو بیا هم ویلی سم چې موږ ته ځینې داسې شیان په میراث راپاته دي د تېر نظام نه چې هغه ډېر ستونزمن او ډېر نیمګړي کارونه دي، که څه هم په لسګونه میلیونه ډالر پرې مصرف سوي خو بیا هم خپلې ستونزې لري. نو په دې برخه کې هم موږ کار شروع کړی ده چې انشاءالله دغه 2 توربینونه زر تر زره نصب سي تر څو موږ وکولی سو چې د ګرشک شاوخوا سیمې خپله ګرشک ته پاکه او مناسبه برېښنا ورسوو.